د نارینه ښایست د ښایست څخه مې منظور دا ده چې ځان سینګار کړي، ځان ته ورسیږي، فیشن وکړي، مطلب ځان پاک وساتي او دا کار د خپلې مېرمنې لپاره وکړي. نو دا کار که تاسو وکړئ بیا تاسو هغه مینه ستاسو د مېرمنې په زړه کې تاسو ته ډېرېږي. دا بخش ته ډېر متوجه واوسېږئ چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ویلي دي چې خپلې مېرمنې ته ځان آرایسته کوئ. بله موضوع چې ده هغه دا ده هغه څه چې و نارینو ته جنسي اړیکه ډېره لذت بخشه کوي، ډېره ښه کوي، ډېر ښه احساس کوي، هغه دا ده چې د هغه مېرمن د سره په جنسي اړیکو کې اړیکې په جریان کې یو ځای انزال سي. نو دا بخش ته تاسو ډېر توجه کوئ په مشترک ژوند کې. او دریم خبره په مشترک ژوند کې چې ډېره مهمه ده وایي د ژوند ملګری که مو په یو ناداني باندې په یو غلطي باندې ستاسو سره مثلا بد کوي نه او تاسو په دې پوهېږئ چې دا یې د ناداني څه وکړل، منظور یې دا نه و، نو تاسو په مقابل کې د هغه سره ښه کوئ. دا ستاسو ښه کول د دې سبب کېږي چې د هغه په زړه کې مینه ډېره سي او د دې سبب کېږي چې هغه بیا خپل ورته کارونه تکرار نه کړي. نو یو بل سره مینه وکړئ، په مینه ژوند وکړئ او کوشش وکړئ یو بل ته وخت ورکړئ. هر څه په وخت باندې جوړیږي او سمیږي. مننه.